السلام علیکم ورنو زمونږ نن ویډیو چې د هغه د امازون اف بی ام اورډر پیکینګ لپاره کې ده. که چېرته تاسو ته د امازون اف بی ام اورډر راغلی وي او تاسو په دې فکر او سوچ کې وای چې مونږ به دا اورډر څنګه ریډي کوو او څنګه به یې پې کوو، نو خفه کېږئ ما د ویډیو تر پای پورې وګورئ، انشاءالله په هر څه به پوه شئ. اینه مخکې که تاسو زمونږ د یوټیوب چینل نوی کتلی او غواړئ چې امازون زده کړئ، نو دا زمونږ د یوټیوب چینل نامه ده پښتون کامرس، او دا زمونږ پښتو فری کورس ده، سټیپ بای سټیپ الف نه ونیسه تر یا پورې هر څه تاسو ته مخیل دي. امازون اکاونټ به څنګه جوړوو د ټوله ویډیوګانې کې دي، تاسو یې کتلی شئ. نو خبره ډېره نه اوږدوو، نو اول د امازون اف بی ام اورډر پیکینګ به راکړي چې دې دپاره څه څه ضروري دي. اول چې کوم ده تاسو سره باید دا وګوره پولي بیگ دې ته وایي یا پلاستیک بیگ باید دا تاسو سره خامخا وي. دا باید تاسو پروفیشنل اوسئ، لکه کله چې کسټمر ته اورډر ورشي نو کله چې تاسو پیکینګ وګورئ نو تاسو نه بیا اورډر چانس وي. تاسو یې کتلی شئ، دا پولي بیگ ده، دا وړوکی ده، او که تاسو سره اورډر ستر وي نو دا به سایز کې سترې پولي بیگ ده، پلاستیک بیگ دا بیا لږ ستر ده، لګاړ ده. نو اول باید تاسو سره دا وي، او دویم چې کوم ده او تاسو سره باید یو ټیپ وي، دا هم بیا تاسو څخه د ټیپ ولي. او دریم چې کوم ده تاسو سره باید یو دا وګوره د ببل ریپ باید دا تاسو سره وي، دا کې به تاسو اورډر بندوئ، دا پولي دا وایي چې ببلز. نو څلورم چې کوم ده او پرنټینګ لیبل یې دا وګوره، دا لیبل یې دا د کسټمر انفارمیشن ده، دا باید تاسو پرنټ کړي خامخا. تاسو یې کتلی شئ، ما دا ټول پرنټ کړي دي چې کوم اورډرونه ما ته راغلي دي، نو دا باید تاسو ته پرنټ کړي وي. نو اول راځو، مثال ما سره اوس یو اورډر ده، نو هغه اورډر به څنګه ته پې کوې، دا غندې ببل ریپس کې به ته مکمل دا بند کړې، دا وګوره دا مکمل به بند کړې، ټیپ به په ولګوې، د کوم ټیپ څه ده دا وګوره، دا ټیپ نه به بند کړې، ببل ریپ به په ولګوې مکمل. دا به بیا ته خپلې د امازون پولي بیگ یا پلاستیک بیگ ته واچوې، او د کوم لیبل چې دی دا لیبل یې بیا ته دې ته واچوې. نو دا به زه تاسو ته ښایم کله چې زه پیکینګ وکړم. نو وروڼو تاسو کتلی شئ موږ اورډر پیک کو، بس دغه طریقه یې وه. دلته به تاسو خپل لیبل ولګوئ، د پرنټینګ لیبل دا وګورئ، او دلته به تاسو خپل پروډکټ کېږدئ دننه. بس دغه سمپل طریقه یې ده، ډېره ګرانه طریقه نه ده، بس دې ته وکړئ چې پوه شوي وئ.